د پښتو ژبې او د پښتو ادب پالنې او روزنې لپاره ډېر ځپلي کوششونه کړي دي. زه خپل خوږ او ګران مشر ښاغلي تاج انور اعجاز خټک صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپلو درنو خبرو باندې ښاغلی اعجاز خټک صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سو چې خپله ژبه پرېږدي نو پردی شي، څوک چې خپله ژبه پرېږدي نو پردی شي، لکه شته مرغۍ جوړ شان نه پرګېدی شي. څوک چې خپله ژبه پرېږدي نو پردی شي، لکه شته مرغۍ جوړ شان نه پرګېدی شي. دا یو منل شوی حقیقت دی چې هر کام په خپله ژبه پرېښودلی شي، ځکه چې ژبه یوازې د یو بل سره خبرو اترو نه، بلکې د هغه کام د ټول تهذیب، روایاتو، رسمونو، رواجونو پنګ د ځان سره تر یو درد نه تر بل دور پورې محفوظ او خوندي راوړي. دلته چې د کوم په اساس یوه ژبه یو قوم په دنیا باندې ورپېژني، د پښتون قوم دغه البیا ده چې پښتون خو په پښتو پېژندلی شي، خو پښتون خپله پښتو نه پېژني. د هغې وجه دا ده چې پښتون د خپلې پښتو نه د خېټې خبره غواړي، د خېټې غم غواړي، او پښتو هغه ته روټۍ نشي ورکوی، نو ځکه هغه د خپلې پښتو فکر نه کوي. ځکه خو سلیم استاد چې خدای دې وبخي هغه دا خبره کوي چې پښتو کوڅه په کوڅه ګرځي پښتانه لټوي، پښتو کوڅه په کوڅه ګرځي پښتانه لټوي، پښتون ترې مخ په وړاندې دي چې ماتې نه لټوي. یعنې دا حقیقت د چا نه پټ نه ده چې پښتون هغه ژوندي روایات، هغه رواجونه او دومره ژوندی تهذیب لري چې کله په پاکستان کې د قومي لباس د جوړولو خبره کېږي، نو د پښتون خط او پرتوب چې د قومي لباس ګرځولی شي، د هغه دغه واسکټ د پاکستان قومي لباس دا ګرځولی شي، خو پښتون د خپلې دغه تهذیبي ورثې نه یقینا چې خبر خدا خو احساس پکې نشته. نو باید چې موږ د خپلې پښتو د پښتنو د تهذیبي ورثې پوره پوره خیال وساتو. د پښتو ژبې په باره کې لکه د ما نه وړاندې ښاغلي حاصله صاحب، ښاغلي شیرینزاده صاحب ډېرې پوټلې او سپېڅلې خبرې اترې وکړې. د نورو خبرو ضرورت زه ځکه نه محسوسوم، خو صرف یوه خبره به ضرور کوم چې پښتو ژبه یوازې شاعرانو او ادیبانو ژوندۍ ساتلې ده، او پښتو به هله د دنیا په مخ یوه منلې شوې ژبه منلی شي چې کله پښتونګان د نوي دنیا د نوي علمونو سره اشنا شي، دغه علمونه زده کړي، نو هغې نه پس به دغه ژبه د اقتصاد، دا به ذریعه تعلیم، دا به د حکومت او دا به د نورو حقوقو په خپله باندې وګرځي. لکه د هغې یو ګډ مثال به زه دا وړاندې کړم چې نن دغه ایرکنډیشن چې زه او ته ورته هر څومره ته نوم ورکړو، خو دا ایرکنډیشن اخر ایرکنډیشن ده، ځکه چې دا ما نه ده جوړ کړی، دا پښتون نه ده جوړ کړی، دا چې چا جوړ کړی هغه والا نوم ورکړی دی. زه مجبور یم چې دغه ایرکنډیشن جوړونکي ژبه چې دغه زده کړم، که چېرته پښتون دغه ایرکنډیشن جوړ کړی وی، نو هغه نور قومونه مجبور وو چې د پښتو د ژبه مې زده کړې وي، تر څو پورې چې په دغو علمونو باندې موږ د خپله ژبه نوي مړه پټه کړي، تر هومره پورې پښتو ژبه به صرف شاعران، ادیبان ژوندي ساتي، او پښتونګان به د دغه سعادت نه محرومه وي. بهرحال د دې موقع نه یوه قطعه
لکه زه داسې اوچتول غواړم چې شاعران ادیبان ماشاءالله په نن په دې غونډې کې ډېر زیات دي زه به درته یو څو مالګړ شعرونه وړاندې کړم او شعر دی چې زنه سرونه مې لیده په لمر خطه پرېوته زنه سرونه مې لیده په لمر خطه پرېوته زنه سرونه اخر غوڅ شو ورته نه پرېوته زنه سرونه مې لیده په لمر خطه پرېوته زنه سرونه اخر غوڅ شو ورته نه پرېوته او شعر دی چې د خاموشۍ له شوره ډېرو سر تندی ونیو د خاموشۍ له شوره ډېرو سر تندی ونیو د بېوسۍ له زوره ډېر په زنګه نه پرېوته د خاموشۍ له شوره ډېرو سر تندی ونیو د بېوسۍ له زوره ډېر په زنګه نه پرېوته او دوا په چا اخر د څه حکومې خولې وکړم دوا په چا اخر د څه حکومې خولې وکړم هلته د امن دواګیر سړه واړه پرېوته دوا په چا اخر د څه حکومې خولې وکړم هلته د امن دواګیر سړه واړه پرېوته او شعر ته چې چا کړي څوک یې کوي چا کړي څوک یې کوي څوک یې دا شعر چې ورا تړه چرته په لرې وطنونو وشي ورا تړه چرته په لرې وطنونو وشي تندر اخر زمون په کور په هر کله پرېوته او اخري شعر دی چې ځان ته د ځان په مقابل چې کله ودرېدم ځان ته د ځان په مقابل چې کله ودرېدم د زړه کعبې کې مې بوتان خوره واره پرېوته